چشمې اچوګین چشمې چې دني کنه ډېر بدرنګ ښکاري 50 کاله عمر خدامار خدای به چې ته رسو ولای ته لا به بوډانه دا تیاو کالي ما اوس لا ورکوټې ما یو کالي دا تیاو کالي اوس عمرونه څه شي دي اوس کو بس یو شپه کومري اوس ته ته ورمندار چې ته خوراک مراک سره پکړی کنه واو خېټه لرالي وړم درلا په خور ماړه شي دا ودی کنه دغه د دې په خله کې خبرې دې کو ته په خدای خنو کنه چې راځم نشم نو ته به چې لکه جیل ته چرانه واښه ماته بچیا اوسنۍ خزینې دي دا ټولې بدماشي دي د خاوندانو نه مافوان ساس کړي دي هیڅ هم نشي کولی ویم زماغه خو زه ګناهګاره به دا په تر تختیدلې نو دا خو تا په خواخه ولا کړی و چې په هغه کور کې وکنه وی خاپیره د بداز مکه درځي بې خولې بې زبانه ده دې خوله کې له ګوتې ورکوه چا قطره پې نه لګوي ما ته معلومه ده ورځم لږ ارام کوم دادا پرې سر رانه دړ کړ بره لرې لاړ نه شي ګورې راغلی داسې دادا کوټه کې لږ ارام کوم که چېرته مېلمانه راشي نو څه به ورله بیا راوړي ګورې داسې نه چې ما یوازې پرېږدي زه بازارونو ته نه شم تللی او د بالیني نه لږ کباب درسه راوړه ښه شانته ورځ یخه ده ننوځه کوټې ته ننوځه دلته کښېنئ دننه کور کې خو څوک نشته ځای خو خالي دی چېرته ځي اے میډم ولې راغی راځم مخنه 3 ګنټې دي تېرې کړي نو هغې کېنولې ما له یوې چې اوس که نو را پرېښودم یې هم نه و بس تاسو خو خېټو پسې ګرځئ او زما مورکه دې سکه دا خو مې د هغې هغه څادر راوړی دی وی الله دوسو نو دا غي نه دی د سړو څادر دې راچولې دي هغې راله پیغلتوب خبرې کولې نو هغې سره ناست وم غار سره رانهیر شو خاوند دې داسې غوسه دې صبر وکړه دا راته ووایه ښه ده چې ته کوم خواته دې ویم ای سړیه ته کله راغلې زه کله راغلم ته به چا کړې بیا دې ونې ورکه مه وخه بیا پیران راغل خدای دې دې ونې که چې دې ونې شي غم دې راله بیا ساسو پکې وکړي راشه هلکه عثمانه بیا خدای دې دې ونې که پرېږده لکه دا دا دې بیا پسې چلو که نو زه بیا شرمې دادا ته پیسه تاسو خو تاسو به کار نه کوئ دا ته جواب راکړئ بیا پې راغلم بیا پې راغلم زما ته راځم پرېږده دادا ورکوله پلاره شوف شي خبره وړي یا لکه نو ونې مې یا لکه نو ونې مې ورته که نو مړه کړله یا لکه مرشه یا لکه مشکې ته دا غسې لکه خدایه پاکه په لیمونو مې ساتې او بوډا پسې لاړ شه بوډا پسې په منډه لاړ شه لکه وله بوډا راوله خدایه پاکه یا لکه دا د مولیانو کار نه دی لکه رامنډه که رامنډه که بیا پسې چل شوې سکه سره ماته ته باش بیا به چیل زه خو دا غواړم اوس دې هم کومه دې سم ده مه کوه جګړې ونه کړي ستنې تار په تار ویښتې دي مه کوه ګنیوال مه کوه یاره نو چېرته روغه ښځه خو به دې راوستې وې که نه دا دې اوس بیا به تاسې د روي نشه که نه سمه شوه یا الله خیر نو ګرځي راځي کې نه خوري بس پرېږده پرېږده مرچکي اوس ورته ونه یا لکه بس غلی شه دې غلی شه ارام کې پرېږده عالمانو دې نه واوړئ ګوره دې نه څه غواړئ څه وشي دریو اخته شو بخوله شوه دا دې غر ته دا ورته وایي بوتلو مه کوه یا لکه
یو باقي راوړم باقي راوړم منډه باندې راډک کړه هلکه سم شه لږ ارام وکړې پرېږده لږ ارام ته پرېږده یې لکه په خې بله مو لاس اوچت دی په باندې به د فارج راشي یې لکه وی ځان یې ویني کړی دا ګوره ځان یې ویني کړی الله مشکې خو ستر لاندې ستا جوړه چولې ده کټه شه بچیا کټه شه خوشحاله کتلی شه مړه دا وایي دا څه چک شوی هیڅ هم نه مړه دا د دې مرچکي د ښځې واده وکړم هیڅ هم نشته هغو کښېنه کینه که تاسو کینه. وی خو دې ته خو ټیکي که نه ولې په ما کینه. تېر شوی مخ لازم مولا کښېنه بوډا مخ لاس زه خو نه کېږم وروره ورخوا شه ته داسې کار وکړه ښځې ښځې کپتر علي ټول خراب کړی دی ای ښځې ته یو کار وکړه ته دا دننه بوځه دا مخ ولې صفا کړه موږ څه خپلې خبرې کوو کینه دیره کینه مړی ورشه که نه دا ته درته دننه خبره راشه بچې ویسې چې مې په کړ چې د باندې ویسکي منډه چې وسکه زه دننه هغه دننه یې ودله وړې ده دننه مې لګولې ده تاسې هم د ګلدار خره ته په چپر باندې څه کوې کښېنه ګوره پلار یو خبر درته کوم کښېنه که نه یو خو ته وای ببلا کې رانه دردونه پیدا کړه کشران رانې که چې زه لرګي ته لاس کوم نو ته خو مې رانیسه کړه غلی شه ګوره ما یا بلا و بچي وسره نو یره پلاره والله چې یو به ښځې غلي کې که تا یو خبر درته کوم پلاره دا مرچکې هم ناستې دی او ته هم ناستې ګوره یو سلا کوو دا ښځه وجنو اوس راله دا غم پیدا کا دشمنیان یې راله سازی که څه کې هلکه یا خو داسې کار وکړه مړی که یې په پنجابیانو خرڅه کړه چې له 70 روپۍ د دغه خبره ورشه که نه اوس یا ما زه ورته وایم دا پرې شوکار دا بله بلا راغلې ویرېږئ ویرېږئ مړه ورشه مه یېرېږه زه سره یم که کار کومه زم چې ته د جومات استاد یادانو ته ورشه ورخوته یاره که ورونه ماتئ استاد جي پسې لاړ شه استاد جي پسې لاړ شه استاد چې کوم دی جنازې درته دی زه سم د ګاونډیانو کړه بیا به لاړ شم صحیح ده الله خیر خدای په څنګه باندې مې لاس دلې یا پورتګاره باچا ته را باندې راخم وکړي په کور کې مې سرکش لګېدلی دی خلک تماشې ته را زه خو نور بل ځای کې به